السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور ته پوښتنه کړې ده چې د ماسخوتن د مونځ نه بعد 2 رکعاته نفل کول څنګه دي؟ دې ته صلات توبه وایي. یو د ماسخوتن د مونځ نه بعد 2 رکعاته نفل دي او یو صلات توبه ده. د ماسخوتن د مونځ نه بعد 2 رکعاته نفل چې دي 2 قسمه راغلي دي. یو ته صلات عایشه وایي دا د سنتو او د وترو په منځ کې 2 رکعاته نفل دي. دویم نمبر 2 رکعاته نفل دی د ماسخوتن د وتر نه بعد. بعضیو کتابونه لیکلي دي چې 2 رکعاته نفل د وتر نه بعد په ناسته پکار دي او په ناسته کولو کې اجر ډیر دی. بعضی وایي چې نه 2 رکعاته نفل د ماسخوتن د مونځ نه بعد دا په ولاړه کول پکار دي، خو د اولی والا قول صحیح دی چې په ناسته باندې 2 رکعاته نفل وکا. یو کتاب دی او د هغې نوم دی دغه خیال نه مې نوم ووته، خو کتاب کې مسله شته چې دا 2 رکعاته نفل چې دي دا صحیح دي په ناسته باندې کول. او صلات توبه چې دي نو د هغې لپاره صحیح وخت دا دی چې کله سړی اوده کېږي نو د اوده کېدلو نه مخکې دی 2 رکعاته مونځو کې په تازه اودس باندې او دې کې د نیتو کې چې دا کوم د دې ټولې ورځې د ګناهونو نه په نیت د توبې باندې. بعد د هغې نه د درود شریف وایي، استغفار دی وایي، صورت فاتحه دی وایي، صورت اخلاص دی وایي او 33 کرته سبحان الله او 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د تب الله پاک د ټول امت د نیکۍ عمر نیکۍ په عملنامه کې ولیکي او بیا دی ودشي نه دې ته صلات توبه وایي. دې کې څه قباحت نشته دی. دویمه مسله دا ده چې نفل مونځ چې څوک په هر وخت کې کوي چې هغه مقصد مکروه وخت نه نو بالکل کولی شي، دې کې قباحت بیا نشته دی.